د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د ښځو لاسي توکو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې 80 غرفې بېلابېل توکي نندارې ته وړاندې شو. په مزار شریف ښار کې د ښځو لاسي توکو د ودې او بازار موندنې په موخه درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. یو شمېر مېرمنې وایي دا رنګه نندارتونونو پرانیستل اقتصادي پیاوړتیا او توکو پیژندلو لپاره یو مهم فرصت دی. ما خودم که هستیم گند افغانی میدوزیم و در می عرصه که این پروژه به ما بسیار کمک‌های زیادی کرد. البته ما را حمایت مالی کردن که ما توانستیم که از طریق می پروژه ما کدام خلاقیت‌ها و استعدادهای را که خود ما داریم او را کشف بسازیم. دغه لپاره د نمایشگاه چې ده د ښځو لپاره یو ډیر ښه فرصت دی چې خپل ځان نړۍ ته ښکاره کړي. همدارنګه یو شمېر تولید کوونکو په دې برخه کې د سیمه ییزو چارواکو هڅې وستایلې او د ټولو خلکو یې وغوښتل چې اقتصادي پیاوړتیا په پار دي له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. که خانم‌های با خودکفا میشن، مهارتشان زیادتر میشه، دیگه یک بازوی قوی در پالی خانواده‌های خود در قسمت اقتصاد میشن و چه خوب است که تولید وطن باشه، یعنی تولیدات خالص خوب می باشه. همدارنګه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلانو د پانګوالو بهرنیو او داخلي موسسو څخه وغوښتل چې افغان سوداګرو میرمنو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي.